چې داسې کې ویم دا کالج سمستر یې راته مرګ را لګلی ځان مې لګیا زه په تاکیم چې طالب سره لګیا مې مټی دي دا وګورم او ته پوهېږې پې نه نو نه چې خبرې مې کوله یو خبره د کوم معنی وایم زه مې چې کدی پلاتو یو زما پلاتو مې زما د نالند دا په شادي حال کې آها ویم دا ټټو په سوري وتاړه ویم زموږ دومره حیثیت نشته چې موږ واده په شادي حال کې کوو او د کلي خلکو په کلي کې به کوو نو خبر خو واوره کنه ګوره د کلثوم چې واده د نگاه دي نامي چې لاړو وکړه څنګه راته تصویران ټولو او ته چې مجیب شو زم چې مجیب شو چې دا قسم زما واده کنه او تا غټ ترا کچوړي په ګیټ باندې د شي کوټه د عادت دي شو او څو پکې داسې کوي بس څه وړي ویم خبره خو صحیح ده مګنه خو ډېره سوځېدم ویم څوک هم دای سره پیسې د موږ سره سدي دې بل اوپر سره شته دي نه زموږ رقم تاسو دروړي دا او موږ پاتې شول او موږ غاړې واوسته په گاډي کې بلار شو باغ کې شادي حال کې باغ کې شادي حال کې بس هغه ټوټ ځان وګانی باغ کې بچا کړی نو سو ای ولاړو شم ته سلام په کوبا سو ټیک ټاک و جوړ کو ام دا زموږ یادګار دی به به خپل وی چې زما واټو شي کړه یا بس په شادي ملا دخله بختبره کنه خبرې وکوله ان دا مې د دې چې د عثمان په بهر کې د څه سوچ وکړ وی ما خو ته غاړه بیا کېښوده خو چې کوم دی امرور مې وایي چې هغه کوم امیر صاحب بیا ته وي هغه سره تبعده کوو نه پام کوه چې غلطه نشي هغه ته وکړي ما وایي کوم په پابندۍ کې ساتي او د دوی چې موضوع راچغه او پرده کې به ګرځي دا به کې صرف سترګې به دې ښکار دا خبر خو ما ورته وکړه هغه وي نه وي دا نیک خلک دي او ته به نیکه شي او خدای پاکه نه پیږم چې دا ښځه اوس په کوم طرف تللې ده نه یې ما نه تپوس کړی دی نه یې زامنو نه تپوس کړی دی نه انګوریانو نه تپوس کړی دی او روکه شوې ده خو ځه چې دا راشي که نه دې سره به زه خبرې کوم زه ګورم خیر راجي ګله خدای پاکه شو کې لکه څنګه چل دی ځای ما دغه لاره کې مې ولیدې السلام علیکم عثمانه په خیر څنګه خیر دی حاجي ګله خیر خیرونه دي ما ولیدې نو ما زابل وزرتلمه خو بس بیا مې څه کار پېښ شو ما ویل د لارو کې بې وینم ما ویل چې لکه څه حساب هم وکړو یاره زه خو تلم سودا ده مېلمانه راځي که نه ما ویل چې سودا وجه نه دا نه یاد ما هغه زنانه خو یم څه حساب کتاب وکړو هغه کېدنې مېدنې ما چې دا خبره مخکې کوي ستا یاره څه کار دی عثمان بچې که نه چې خبره درله کومه او زامنو ته مې خبره وړاندې کړې ده خو تا ګوره دونه غلط کار وکړه که نه اتنا کټ له پاسې دی او ګرځېدې نو ګوره دا څوک نه کوي داسې خیره ته پته لګي چې دا د هلکانو کور دی دا خره چې وجلې نه غلطي رانه وشوه که نه نو غلطي خو د انسان نه کېږي زه فرشته خو نه یم اوې ګوره دا خبره د زامنو ته مه پرېږدوه حاجي ګله که هغوی ته دې پرېښوده نو دا خبره وپاتې زه یم ته پکې په خپله خیر دی څه وکړه په ایمان کور کې مې د ښځې درک خو څه چې د ښځې پیشو د رقم پکې نه لګي نه ما ته پته ده که نه سرکوزیه چې څوک ته شته نه که څوک ته وي اوس به دې پخوا واده کړی وي یاره والله دا که خبره ده داسې کار دی که نه چې که ښې دا ترور دې راشي انشاءالله که نه ټول څه ته تلي خدای پاکه ترې پته چې مبارک یې مبارک یې دې خو صبر ته ووایم اوس هوا وپوه شم بیبي یادې بیبي یادوم نو بیبي خو لکه داسې تلې ده خو په پخه خو ناسې څنګه تلې ده نه یاره عذر مبارک یې راته دي ښه ما وې که دغه بیلو به یې کړې ده هسې لږ شکي شوه داسې نه یم لکه که څه خبره م ګورې نه کوم حاجي ګله هسې مې ما وې چې لکه خو زه یم که ترور رام شي او که رانه شي نو ګوره دا کې د مشرانو څه خبره ده خو تېر هله راکړه که نه مړه ته ورته ووایه یو کار وکړه ته سبا راشه مړه بیا به مې ستا بچي بې عزته کړي په ایمان کوڅې له مې مه دروله دا حاجي ګله پخپله راله ته څه چل وکړه ښه ته غم مه کوه چې ترور دې راشي اول یې سوال جواب داسې کومه خوښه یې ده په بیا به ډایرکټ راشي ځه کېپته کې به وشي که نه ته غم مه کوه کېږي که نه بس ګورم څه وکړم ګوره د عثمان نه پلار شته نه مور او خور شته دي نه ورونه شته دي دغه یو لولې دي چې هغوی به سره وشي که نه ما ته هم په طرف ښکلې دي ګنجې دي د دولت د ګنجې سړي په نصیب کې دي پوه شوې چې هر څه ترلاسه کړي بس تام ته یې کړ چې ګوتې هر څومره د ځان پسې بلکل سالمانه چې ځان ته بل څه خوښ کړه لاړه خبرې څه یم په خولې د امین شه یم په ته خو زما عثمان خوښ دی چې څوک شته نه که نه مور او پلار نشته نه بله چې موږ لاړو ترور کړه نیا کړه تلو څنګه خو دي غونډه کلمو پټې دا ټول جایداد د هغه دي یم زه عثمان سره واده کوم خو زه یم خبر کوم یم زه خپل پلار ته ووایي یم شادي حال کې واده وکړي خو په دې شرط یا به تم ورته ما سیټ کې دا یو ستا دا پلار داړه کښ نه دي دنه یو
درلم تاجي کپړې روباسه وای زلزلې باندې انجینیر بدن خدا خبر راز کو ته تو آیا ته پتا مې دیغه مشاعر ام تو خبر شته ام تو په پوکم ام دی خبره مې سې وکړه ام یادګار به زما ضرور د واده چې ګوره زمونږ ټول مرګرو ګورې ودونه وکړل صرف زه پکې دغسې لون بې ښځې ګرځم یار یو خبره ته کومه دا واده ګوډې دله شی دی ښه د یوې کاسرې به هم نه شي خو زه چې ستا کور ودان شي نو زه موږ ته به ثوابونه وشي او ستا به کور ودان شي زه یم زرې د اترانو شم خو زه یم چې تی ماله راکړي او دا چرګان دي په مخه چې څه ګورم نو چرګان او دا غټې غټې سوداګانې دي ګورې په ایمان چې راغستي دا ته وګورې دا خو چرګ نه که ساعتي وي حلال کړی دونه ډېر یو چرګو یار یو خبره ته کومه دا یو نه دی دا درې چرګان دي توبه هلته کور ګڼ دی که نه ډنډې نه خوري ټیپر نه خوري الوګان نه خوري او په ایمان سوداګانو ستړې کړم سوداګانو ستړې کړم خو چې سهار شي سودا راوړه خو د دې بې خوبون یاد وباسي سړی خیر دی بیا به د دې دا لالوګانو غمو سره زم کوم د ټماټرونو بیا خو به خپلوان شو زه هم خو دا ښکار دی راله وشېړو ته غم مه کوه زه ته غم مه کوه وبه شي که نه په تمه شمه چې ما راته وایي دا ژبه ده که څه خدمت نو هېڅ خدمت نشته زه په مخه دی خوشحاله خو کار روزګار کوه ښه کوم ولې نه کوم په ایمان چې کومې کار روزګار کوه ماشاءالله سبحان الله خدایا پاکه ته کوم چې د پرده وساتې دې ښځو خداور داسې بقه خولې پرې ته کو چې سیف الله خان جو زه تر دن نشم مړې ښځو ستاسو څه خیال چې موږ دا کلیوال ویني نادان چې ژوندي که نه چارانه ونه لیدې بیا واده را روان دي څه نوي افت راوستل غواړې په پښې ته پسې بندوم چې تاسو خو ما ناړونه ځئ ماشاءالله سبحان الله همت مرده مدد خدا شبنما ویم سه بیا چیغه جوړ کړی دي جنې راشه لګه ها السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جنې ځان کور سره دې پیتاوي ته لګه ما سره کېنه ام خوش تاسو در یاد شو خور مې کنه او پرون باندې خو خويندې ډېرې ګراني استغفر الله هغه به نور خوش نصیبي سبحان الله پتا باندې خو یې بس رب ګرانه ده کما وای ته پی جانی خو بس ما دې سوا کېنه جنې څنګه ویم زه خیم تبعیا شکر زمات نرالی او الحمدلله تاسو مې خبره کوله هلوري وی دا په کوم چې مې ګوته هه د قضې وګوره الله وای مور دادا وی ویم سونه سربدا وی سونه ډیره وینه و پکې ویم ټول وینه رانوس کله مخ مې دوه ګوتې راووته مې مور تا تم خبره کوم استا سر نه دي سم د بون کټ جوړ شوی دي سم کټ ملان پکې شوی دي دا وګوره کنه ای خدای سړي کټې دي یم ډېرې غټې دي که نه یم تا ته پته شته یم ساره داسې مې دا سترګه داسې رپي یم چې بیا څه افت راتلو والا دی مې مور دا سترګه رود راوه او کنه چې ستا کله سترګه رپي ګر زمونږ په دې کور باندې څه شړق راتلو او چې راځي یم زما سر له راځي هغه بلې چرمخکې باندې خو سم نه کېږي مور خبره مې درته کوله دا مې ویلې زمونږ کلي کې چې هغه کلسومانې دا د سنبل دي درې واړه خویندې چې هغه ودونه وکړه نه په شادي حال کې ماته تصویران ښولو بیا ویل څنګه مزه وه او څومره ښکلي شادي حال و ګډ څنګه خوند دی خو هغه فرش یې داسې خلکو به پرې ښویېدلو او که نه خو دا مې ویلې یم ستا خوښه نه ده چې زما دا واده په شادي حال کې وشي ویم مقصد دې څه دی ویم مه کوه سمه خبره کوم مور یې اوس خو زموږ پیسه کې ځمکه هم ده او بله دا چې پلار سره یم پیپ هم دی ګاډ هم دی نو اوس خو موږ سره دا کور د واده لپاره ښه نه ښایي ستا نور څه مقصد او مطلب نه دی په دې پلا مې د دې کور وباسې د شادي حال نوم اغشتل او زما سر ماتېدل سم دي مړ مور خیر دی کنه ته مې داجي سره څه خبره وکړه کنه کو ته نه وې زه به ورته ویم زما دشمنه جوړېږه ما دا لږ دشمنان مې دي په دې کور کې ما دې په پلار د کور وباسه ما ویم دا خبره ته پېښ او کا دې پېښه په یو قانون هم ورته نه ویمه ویم ګوره چې واده مونږ په شادي حال کې وکړو نو د حاجي خو مې کسب د خپل لاس سره دیګونه به په خپله په هغه کې څه په شادي حال بوکي د باغچې او لاړ به ښکلې به واده ویم دانې چې هلته ویمه به مو کومړې وی خدایه ویم دانې چې هلته یې خښته راپسې راغشتي او راخطا کړې به وي هلته به یې هغه شادي حال به ټول تباه کړي خو لیونۍ سړی دی ګوره که نه چې رور په خور خفه نه شي دا ډوس رور نه دا خو دی خو یم همیشه چې کم دی که نه خویندې پر ور خفه کېږي رور پرې نه خفه کېږي صحیح ده ته دغه خبرې پوهېده که نه بله شپه چې دغه بې ذاته راغلی و که خیال کې دا ځي عثماني راته یاد و
فهم نو ګوره دا سړی ماته ټیک نه ښکاري که نه خبره به ګوره صحیح طریقې سره کوو ښه داسې د ده نه وروستو د خاندان پته لګي او نه مخکې ټیک ده که نه ګوره دغه رښتې نه ته واوره ټیک ده حمیدالله قاري صاحب سره مې خبره کړې ده ګوره د هغه په کال کې 1400 ماشومان فارغوي اورې هغه سره مې خبره کړې ده مور هم ډېره نیکه ښځه ده ګورې ډېر خیال به دې ساتي خبر صحیح ده خو دا غټه غټه ګیره ده زما ګیرو والا کان نه خوښ که نه ګوره شبنمو ګیره پسې به خندا نه کې ویم خندا نه کوم ویم ماشاءالله غټه غټه ګیرې ده ماشاءالله غټه غټه ګیره ده خو به خوشحاله ساتي د هغوی په کور کې ګوره رونقې دي خوشحالیانې دي د جنت زیر ده په دې دنیا کېږي ګوره ورته ویم زما خبر خو اوره که نه ویم زما ګیرو والا نه خوښ ګوره شبنم باجي کله ګوره زما مخکې داسې خبره ونه کړي هله دل دې خوښ دي چې نه د خاندان پته لګي نه د قوم قبیل پته لګي نه چې د مور او پلار پته لګي نه چې د رور خویندو پته لګي دا څنګه سړی ته خوښ کړي ویم که امیر صاحب سره مې واده وکړم بیا به غونډ مات په کور کې لکه جیل په شان تېروم خدای دې نه کړي د دوبۍ اوغه دا تا چا ویل چې به د دوزخ په شان ژوند تېری ویم ساندال باندې ویم امیر صاحبان چې کوم دي که نه خپلې ښځې نه پرېږدي بهر نه بازار ته پرېږدي نه ګاونډیانو کره پرېږدي یم زه به ټول عمر په کور کې تېروم څه نو خو نه مونږ خو دغسې غواړو چې لکه کور کې کښېنې ته خو دلته دا چې عثمان به مې د مټه نیولي کله به په یو در ګرځوم کله به بل ځای کې ګرځوم دا نه ګوره هغوی به د پایه او په عزت په پرده کې ګورې برقه په نقاب داسې ښکته خیر د پایه هکې به روانې ژوند به دې روښانې دی خدای به انصاف یې ته ولې نه پرېږدي ویم دا خبر اوس مه کوه ویم اول مې ازادي راکړه کالج ته مو لېږم ویم اوس مې एकदम په کور کې ویم دا ما نه کېږي نه نه دا به څه کې ګوره که په دې رانه مور او پلار خفه کېږي که نه هغوی باسې ناجیزه کړي ګوره تا ته خو ما ویل که نه زه په تا لږ ګوره د یو د عزت کورنی ګورم حمیدالله قاري صاحب ډېر انتقایي ښه انسان دی ګوره را په ما چې خدای پاک رحم وکړي که نه ګوره دا په بیکګراونډ کې ما باندې د حمیدالله قاري صاحب اواز دی او مې مورې یو بله خبره مې درته کوله یا الله یو فرمایش پوره شوی نه دی او بل ورپسې ږدي خبره خو واوره که نه ما دا ویلي چې ګوره زما دا واده څونه زر وشي که نه نو خو به یې زما خاوند نه دی یو نادان هم سمه لولې غونته کېږي د مور پلار په خبرو کې بیا راشي او رانه به بیل شي زه وایم چې د واده نه پس بېلتون راغلم ما له کور بیل کړي وایي ویم خو ستا په لار دی غم مه کوه دقه شانتې به پې کومه که ژوند او خیر ته صرف تماشه کوه چې دې دا کور ته له زه څنګه اور کومه ما که د مورې الله ته بیا سوال کوم ویم بېګا مې مونځ کوم دعا کې ناست ویم یا الله ویم چې دا هلک زما شي دقه زه هم ویم که نه ویم تا ته پته شته ویم څنګه چې زما خاوند وخوړو ویم چې ستا واده وشي که نه ویم دقه شان به چې دی که نه ویم تا به مو خوري او لمسون به ورته کوي ما ته دا ارامي ښځه معلومه ده د دې د رګ رګ نه زه واقف یم ویم غم مه کوه لورې انشاءالله تعالی ویم دا جانان چې زما په خپله مه لټله او په خپله لار روان نه ړلو زما نوم بدل که په دې خو د خوښې زما ډېره ښکلې مورې خو مې پلار ته د شادي خل دا خبره وکړو او ویم د واده د واده تپس نه دی ویم زه به ته چلونه ښیمه تا ته پته شته ما به مې خوښې بېبې سر څنګه چل کو ویم داسې به مې اخوا دېخوا وکتله او کله به مې ورته تېل واړلو اوبه خویته پکې ویم دقه چلونه به ورسره کې چې په خپل لاس ته یې ماتي بس کور په ماته پاتې شي لاړ به شي دقه خبره درته کوم او بله خبره مې ته دا کوله چې دا خاوند دی نه دی چې څه ګټه وټه راوړي که نه ویم ټوله به تې د جیبه وباسې ګورې بله خبره مې کوله مور هغه عثمان لږ څه دی ویم هغه باندې دا شبنم ورپایه کوم او اجلاګانو پسې پیسې راټولوي مړې ویم خبره مې درته کوله ویم لورې خبره ورځ ورغلې ومه فهمېدې کره ویم داسې سختې راله راکړې دی که نه تا ته پته شته ویم چې ور وامېړه وته که نه دا شبنم نه پنډو کې به یې خشتي تلې به وی الله دې وکړي مور په دې به ډېره خوښه ویم په دې خو به یې دله دردومه ویم زه یې لږه دردولېمه په دې به یې دله داسې ودردومه چې دوی به تماشې وکړي ویم هر ټایم راله پیغور راکوي وی را تښتېدلې او را تښتېدلې چې زه ورته بیا ویم چې دا کوره خو درېیمه مو وته ویم الله دې وکړي که نه چې دا لورې په تختې رسې پورې کاکا ده پلار ته د عزت پټکې ور په سر ویم چې جعفري ته هر ټایم لږ پیغور خو کوم که نه ویم هر ټایم راته ټکې ټکې کوي نوړې نوړې کړې په دې باندې ویم چا نه ورکوله ویم تا ته پته شته یو ویم رابغه یو سور ګل به یې راته نیولی و او وی چې لیدلې مې نه وي روټۍ چې نه کومه ډېره مینه یې راسره هم دوکې کړم او راوستم کالې مې د کوره راوړه هرڅې رانه خرڅ کړل هم تش لاس یې پرېښودم هلته راته مور وایي که په دې لاره رالې په لاس به مې دله مات کړي هم د هر څه نه یې خلاصه کړم مور ستا هم 20 کاله وشو چې په کور ناست یې مور او پلار کور دې ونه لیدو ویم نه روغه خو به کومه روغه خو به کوم دا روغه چې ته داسې پرېږدمه مورې چې ستا مور او پلار به څنګه موږ خو واړو ما خو لیدلي نه دي وایي ویم انشاءالله تعالی زما خو داسې مور ما ته وګوره دقه شان پراټه مخې دی او ښایسته ما ته وګوره که نه الله ماله څنګه ښایست راکړی دی ویم
ویم دقه شانتې وه او پلار دې فوجي وه وای ما بل ورور مې پولیس کې دی ته خبرې ما تا ته پته شته ما به چې ځان تیار کړه او په هسپتال به وردن نه شم که نه وایي د ډاکټرانو بالپلونه پرېوتل خولې به یې وازې وتښتېدې الله ښایست داسې راکړی دی نو مور اوس هم ښکلې وې بېچاره کومه دې کوڅۍ ته ووې څه وکړمه خیم بس پلار سره مې د قدر او عزت نشته نو ام الله دوی کنه چې عزت پته پیدا شو دا مې مور زم وته خره چې تلې نیم تا ته تلې مګین بیا مې لګرې شکل داړې روته وی وایم دا خو شکر نه مړې پلار خو د خوږ دی نور دړونه ګوره ډېر زیات ښه دی او ام چې ومې بخي که نه بیا راته دننه مینتونه کوي خیر دی خفه نه شي خفه نه شي خبرې مې کوله تا شو پسې وروسته سکور راغله چې بېرته ته ما پیارې غوښتې کم دی واپس د هغې په لار شوی دی ام زما خواښې چې ده هغه لږه ارامي ده ام هغې ورته بیا څه کولې مکولې ورړولې دي ام بیا مې بې لارې شوی خو صبر وکړه یو ورځ ته بیا ویښته را په بروم صبر خبره مې کوله ام حاجي ته مو چې دې ګاډي کې راله خولې څه دریاب ته چکر لا کې په کشتو کې وګرځو کم دی ام دونه وس زما چته دی اوبه ته به ووایم خیر دی درلمه وی راغی درلمه ویم زه مور زه دشکي راغلم زم درلمه ویم د هغې خور چې کم دی که نه ویم راځي مدرسې ته ویم دا داربورکې چولي ویم سبا بیا ما ته هم داربورک را په غاړه کړي یو نو هغه ته په دې خوشحاله نه ته نه خوشحاله لالا سلام السلام علیکم جی چاچی څنګه ویم دا تا چې کومه خبره دې ته شروع کړې ده ویم ما ټولې واورېدې ویم دا خبره ده خو داسې میندې ښي خواښیانې ښي او چې لور خور کور ته بوځي که نه پردی بیا پې ظلمونه کوي ویم څو شو خیر دی چې عثمان اجلاګان سره پیسې راغونډوي ویم خیر دی حق حلاله ګټي نه نه زه نه ویم لورې ویم خیر دی زه صرف دا خبره کول غواړم ویم زما جون به وینو ټیک ټاک ته وایې چې دا عثمان له ورکو ویم خرخواهې بمدیني دا پرېږده ته د ستا له لور در پاتې او عثمان له ورکې دی ولګه خوله دې ماته شه ولې ګوره ما حمیدالله قاسم سره خبره کړې که په دې کې چا ګورې خبرې اترې وکړي هغه سره به زما نه لګي ویم چې ما سره نه خوشحاله هغه وایي زما مولیان ټایپ خلک نه خوښه ولې په مولیانو کې څه چلي ویم هغه ښه خلک دا غلطه وایي خو زمان پابندي نه کېږي پابندي به کې دا نور دا زادیان مزادیان تاسو ما نه ویني ګورئ پابندي څوک هم نه کوي زه دا خبره نه کوم دا زه په دې کور کې زما خاوند مولا دی چې زه ورسره لګیم وخت تېرومه ته ورسره وخت تېرې تا به په ځینې ټیم لکه د سپیو د پنجاړه مې السلام علیکم ویم وی نه منې ښه راځه ویم نه منم عثمان ډېر زیات خالق دی ویم زه ذمواري اخلم که نه ته یاډو زما ته به کې چاره څه ته څوک یې څه خو موږ تا نه پېژنو وایي خوله دې ماته شه ویم چې کله دې را د لور غوسته که نه پخپو راله پرېوتې زه به تا ته پخپو پرېوځم د افریقې سانډه ویم بیا ما سره میلاو شه ځان له او دې به لګي ځان له میلاو شه ګوره تا سره خبره به وره مړه وایي جي هغه کټ به خور نه وړه هغه مړ رسي ګوره دا پکې پاتې د بوټي نه پاڼه نشي راشکولی او هغه به دلو کې راځي د سریلنکا شهزاده راغلی بیزو ویم والمو که مشر روډ دی دی ګوره بیا مې پاکه حل وکړه د څه حل د غوره شه ویم پرېته نه پوهېږي نیمه خبرې وکړي چې د ځان په شان نیمه خبرې وکړي بیا روان شي ویم هغه ټول نیمګړی دی پرېته وبسو تا په دې خبره رضا ده ویم زه پې سوچ وکړم تا ته به زه بیا سوچ ووایم وکړه ګوره خدای کو په دې رشته به خوشحاله امیر صاحبان ګور د خر چا ډېر زیات خیال ساتي په ښځه خفه کېږي ګزار ډبله نه ورکوي هره خبره د مینې محبت ډکوي نو په دې خبره پېښه که هوا کولاو کا ویم درلمه چغې جوړې کړي دي ویم کور غټ یې جوړې راځم به نه په مزه مزه شر راله شیزو هله راشه لورې هوا بنکا بندوم ایمله دا اجي راکه دا دشکي نو شه پښاله کا وایي څنګه درود دی پکې نیم دیګ مې پکې غونډ راواچو خپلې کوټې ته یو امداجي ګاډی به کور ته رادن نه کړو که نه ګاډي خو یې کنه فردول دی په حجره کې ودرو واړه پیکر خیرانخ کیو دلته خو کمی په دې لار خو نه راولم دا ټایرونه خرابېږي غونډې کندې کپړې دي هسې زمور دا کچن کې एकदम اوتره کولم دی لګي کوټې ته یو څه غوډې دې کې وایي کنه د کټلانې کا او څه شي به واجب شوګاري یو نسی ګوري ها خځې داسې کار راشه کنه په دې ګاډي کې خو کم از کم 150 روپۍ ما نور په مصري خانه کې پرېښودې دا خو یاسې چې کم دی سپیا د غوا راکړی دې څه زه څه وکړم وایي ویم داسې وې سړیه ما خو تا ته وي اول به دې چې دې مصري له بوتلو کتلې به بیا به دې ته اغوشته نو څنګه اوس هغه شی راپایا کړی ستا مې راسره کړي دي اوس ویل چې دا ګاډي زه واپس څنګه طریقې سره ورکړم یا خدایه ته مې ترې وساتې دې ګاډي نه ځمکه دې ورخې جوړې ده که نه د هغه په نوم ځمکه هماغه ورخې جوړې مې ده وایي سړیه غار کا دې کړم که نه سړیه ویم دې پیرې دا کوداره تا دې مشغوله رولمه